د نادیه ګل خراب تصویرونه راغلل. که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو، نادیه ګل چې یو وخت د پښتو ډرامو یوه مشهوره او ښه اداکاره وه او بیا وروسته د پښتو سندرو ته مخه کړه او اوس د پښتو ژبې یوه ښه سینګره ده. په دې اخر وختونو کې په سوشل میډیا کې د نادیه ګل ځینې تصویرونه اپلوډ کیږي. دا تصویرانې د تیر کوچني اختر په 2مه ورځ په کراچۍ کې د سمندر په غاړه اخیستې دي چې ډیر خلک له دې تصویرونو وروسته په نادیه ګل ډېرې نیوکې او لعنت وایي او وایي چې اول خو یوې پښتنې ته نه ده پکار چې داسې تصویران واخلي او سوشل میډیا ته یې ورکړي. خو دوستانو، دا هم کیدی شي چې د نادیه ګل دا تصویران کوم بل کس په پټه اخیستې وي او خپله نادیه ګل پرې خبره هم نه وي. له دې مخکې هم د نادیه ګل یوه ویډیو راغلی وه چې د دوبۍ په یو هوټل کې له خلکو سره ډانس کوي او په هغه ویډیو کې نیلو او مسرت مومن هم ورسره پکې ښکاري. په هغه ویډیو کې هم د نادیه ګل لمن اوچتېږي او هر څه یې ښکاري. دوستانو، که نادیه ګل دا کار په خپله مرضي او خوښه کوي نو دا ډیر غلط کار دی او باید له دې کار څخه لاس واخلي. د دې اصل تصویران موږ تاسو ته نشو ښوولی ځکه دا د یوټیوب د پالیسۍ خلاف کار دی. که بیا هم د چا د نادیه ګل دغه تصویرونه په کار وي نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. د نورو داسې معلوماتي او ګټورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.